د حمید خراساني امتیازات قطع او نوموړی ممنوع الخروج اعلان شوی. سلام، وخت مو بخیر. له روان اقتصادي بحران سره د مقابلې لپاره د لګښتونو د راکمولو په لړ کې د طالبانو د پنجشیري قوماندان حمید خراساني د دې ډلې بدرقېدې اضافي امتیازات قطع شوي، خو د نوموړي د نارضایتۍ له وجې هغه ممنوع الخروج اعلان شوی دی. له تېرو 6 میاشتو راهیسې هغه او ډلې ته یې د امتیازاتو نه ورکولو له وجې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې حمید خراساني په کابل کې له دوکاندارانو څخه شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ پوروړی دی. د برېښنا شرکت د پورولو په لیست کې هم د نوموړي نوم شامل دی چې کچه یې 115,304 افغانۍ ښودل کېږي. حمید خراساني د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په امر ممنوع الخروج اعلان شوی دی. هغه چې پخوا تر مرګه او له کوم امتیاز پرته له دې ډلې سره د سر په بدل کې هم د درېدو ادعا کوله، تر اوسه د دغو راپورونو په اړه څه نه دي ویلي. دوستانو، دا و تر نن ورځې چمتو کلی خبر. تر